نو داسې وخت به راسي چې دا خوار زرګر به خان وي نو داسې وخت به راسي چې دا خوار زرګر به خان وي نو هله پوره سوی به دغه ارمان وي پښتون به جنتي او پښتني به یې غلمان وي جنت به د دې ځمکې پر مخ لوی افغانستان وي جنت به د دې ځمکې پر مخ لوی افغانستان وي د ستر اولای زال څښتن تعالی په نامه هیلهمن یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند واوسئ او د هېواد له ګوټ ګوټ څخه راغلو مېلمنو ته دا بادامګل ماڼۍ تعالی ته ښه راغلاست ورته وایم نو خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ به وګرځېږي یو کلک نظم ده نو بس در باندې ونه غمیږي هیله کوم نو که څه هم ناوخته وار راغلی وایي اوس په دوو کې حیران یم اوس په دوو کې حیران یم سر به برڅېري ګریوان یم د ثبات په یوه ارمان یم راګیر کړی ټول جهان یم ځکه تندر یم طوفان یم د پردیو قبرستان یم د بقا په لور روان یم مجاهد افغانستان یم او که یې نه کړم هم به یې وکړم یادونه یې باید وکړم که یې نه کړم هم به یې وکړم یادونه یې باید وکړم سلسله یې 20 کلنه وناټو دلته واکمنه او سلسله یې 20 کلنه وناټو دلته واکمنه ورسره زموږ غلامانو ورغکه پولیسانو راټول سوي څو روینیانو کړي یو شمېر شهیدانو نور نو څوک حافظانو څو تنکي تنکي ځوانانو اخر دا هم انسانانو بس جاري وه دا وژنه هلته هېڅ نه وه غندنه بس جاري وه دا وژنه هلته هېڅ نه وه غندنه نه هېڅ جرم و دا کړنه نه له حق سرغړونه پر فضا به وه بمدنه نه هېڅ وه بشرپوهنه او نه هېڅ وه بشرپوهنه بس درګل د شهیدانو خوار مظلومه افغانانو بس پر دې موږ مجرمانو چې خوش کړی مو قرآن بس د پاک الله نصرت و او زموږ خپل اصلیت او بل کړی مو پاک نیت و پرمختګ مو په شدت و دا ټول شوي په وحدت و ورورولي او صداقت و چې ورو ورو په ماتېدو و له هېواده په وتو و چې راغلي په مزو و ها روان په ګډو پښو و څوک بنا و څوک ړانده و د چا سر ما څوک کاږه و په قوي وسلو سنبال و دا ناټو نړیوالو او څوک بنا و څوک ړانده و د چا سر ما څوک کاږه و په قوي وسلو سنبال و دا ناټو نړیوال و چې به هر رنګه وسله وه بس هغه به ورسره وه په اول کې یې مزه وه جنګ به نه وه تماشه وه زمونږ اټمبم زمونږ شکه وه زمونږ سکیله او د میله وه زمونږ وسله په دغه که وه هدف دا او هغه وه د ټانک په واکېده وه ای زرګره دا به څه وه د غوړو زیړه ډبه وه ای زرګره دا به څه وه د غوړو